یو ځل بیا پیل شوه او په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او په دغه چینل کې راسره ګډون وکئ. زه راځو انګلیسي خپرونه پیل کوو له لومړۍ جملې څخه. ټیم are you from Sydney؟ ټیم آیا ته له سیډني څخه یې؟ آیا ته د سیډني یې؟ جاسیکا well ښه my family is in Sydney now. زما کورنۍ اوس په سیډني کې ده. but we are from South Korea originally. but we are from South Korea originally. خو موږ اصلا د جنوبي کوریا یو. ټیم بیا پوښتنه کوي هو my mother is Korean. زما مور کوریایي ده. from soil د سویل څخه. are you from soil؟ آیا ته د سویل یې؟ جاسیکا څخه پوښتنه کوي. no جاسیکا ورته وایي چې نه we are not. مونږ د جنوبي کوریا نه یو. we are from America. مونږ د امریکا یو. we are from America. مونږ د امریکا یو. ټیم بیا پوښتنه کوي so is your first language Korean؟ نو ستاسې لومړنۍ ژبه کوریایي ده. جیسیکا ورته وایي yes it is. هو همداسې ده. نو راځو ګران زده کوونکو د نورو پوښتنو ته. are you and مایکو from Japan؟ آیا ته او مایکو د جاپان څخه یې؟ هر ورته وایي yes هو we are. مونږ د جاپان څخه یو. we are مونږ د جاپان څخه یو. ان تاسو څخه چې په کومه شي باندې پوښتنه وشي په همغه شي کې ځواب ورکوئ. for example لاندې راځو. هو are you from Tokyo؟ are you from Tokyo؟ آیا ته د ټوکیو څخه یې؟ دا یې ورته وایي no نه I am not. زه د ټوکیو څخه نه یم. I am from Kyoto. زه د کیاټو څخه یم. I am from Kyoto. زه د کیاټو څخه یم. بیا پوښتنه کوي is Lara from the US؟ آیا لارا د امریکا څخه ده؟ is Lara from the US؟ آیا لارا د متحده ایالاتو څخه ده؟ د ورته وایي no she is not. نه دی د امریکا څخه نه ده. she is from the UK. دی د یونایټډ کینګډم څخه ده. یعنی د یونایټډ کینګډم څخه. بیا پوښتنه کوي is she from London؟ is she from London؟ آیا دی د لندن څخه ده؟ yes هو بله she is دی ده. but her parents are from Italia. خو د هغې مګر د هغې یا خو د هغې مور و پلار د ایټالیا څخه دي. but her parents مګر د هغې مور و پلار are from Italia. هغه د ایټالیا څخه دي. they are not from the UK originally. they are not from the UK originally. یعنی دوی اصلا د یونایټډ کینګډم څخه نه دي. they are not from the UK originally. یعنی دوی اصلا د UK څخه نه دي. originally معنا اصلا. نو مګر زده کوونکو له هیله کوم چې تاسې دا ځان سره بار تکرار کړئ او تمرین ترسره کړئ او زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون ترسره کړئ. ومن الله توفیق. والسلام.